سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به له سویلي افریقا سره 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله به د روان کال سپټمبر میاشت کې د سویلي افریقا سره به 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ نن پر خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې د روان کال سپټمبر میاشت کې به د نیوزیلند پر وړاندې یوازینۍ ټسټ لوبې وروسته به د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ په مخه به د سویلي افریقا لوبډلې کوربتوب کوي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې ده چې دغه 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ د سپټمبر میاشتې پر 18مه، شلمه، 22مه نیټه په شارجه کرکټ لوبغالي کې به د افغانستان په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر وایي زه ډېر خوښ یم چې د لومړي ځل لپاره د سویلي افریقا پر وړاندې 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ ترسره کیږي. هغه هم د افغانستان په کوربتوب. دا د ویاړ ځای دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د دغسې غټو لوبډلو کوربتوب کوي. ښاغلي میرویس اشرف زیاته کړې ده چې له شکه پرته د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په نړۍ کې یو غټ ستر نوم لري. افغان اتلان به هم د دوی سره ښې لوبې کوي او ډېرې خوندورې په زړه پورې لوبې به وي. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په هندوستان هېواد کې د افغانستان په کوربتوب د نیوزیلند لوبډلې پر وړاندې له ټسټ لوبې وروسته به د سویلي افریقا لوبډلې سره 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک باندې ګورئ د ټیک ټاک آی ډي هم در سره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.